مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دی چې په دمشق کې یو بوډا بابا و هغه به بانګ وی. هلته خو یهودیان او مسلمانان ګډوډ یو بل سره اوسېږي. نو کم جومات کې چې دی بابا بانګ وی نو د دې جومات نه ګس طرف ته د یو یهودي کورو. نو پخوا خو لوډ سپیکر یې نه وی نو خلکو به بانګ یا په اوچت ځای باندې وی چبوتره به وه. زمونږ په دې جوماتونو کې ما ته یاد دي تاسو ته به هم یادي چې د بانګ دپاره به خلکو اوچت ځای جوړ کړی و 2-3 پوړی اوچت خلک به هغې ته ختل نو بانګ به وي. دا وده زمونږ د دې بادرخیلو په کندي کې هم دغسې یو اوچت ځای جوړ کړی و په هغې به خلک ور وختل نو بانګ به وي. او چې داسې غټ جومات به نو هغې کې به مناره جوړه کړې وه نو په مناره کې به بانګ ویله کېده. او زمونږ فقهاو لیکلي دي چې په مناره کې یو سړی بره بانګ وي په کوټګۍ کې نو د حی علی الصلاة حی علی الفلاح لکه د هغه کړکۍ نه مخ باره مباسي نو خیر چې خلکو ته آواز ورسي. دا باباجي د مشر سړی دی او په هغه مناره کې بانګ وی. ټول عمر به یې بانګونه وي چې بانګ یې یو ځل وی او د دې حی علی الفلاح دپاره یې د منارې نه داسې سر وویسته نو چې جومات په ګوڼ کې کومه کورو نو په هغې کې یو یهودنه جینۍ وه په هغې یې نظر ولګېد. ګوره څونه خطرناک شو نظر. خلک وایي نظر دا دی هغه دی نظر یې پرې ولګېد او چې نظر یې سینګ ولګېده په هغه جینۍ باندې نو بس په زړه کې د هغه جینۍ سره محبت او مینه پیدا شو. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم را روان دی د مزدلفې نه منا ته راځي په حجة الوداع کې نو شاته ورسره د تر زوی په اوښه باندې سور دی فضل ابن عباس او دی لږ ډولې او خشته او ښکلې نو د نبي علیه السلام نه یو ښځه وه ځوانه ښځه تپوس وکړه د یو مسئلې که مور مې حج د خیر هغه یې اوږده خبره ده د مور د حج د مسئلې تپوس یې ترې وکړه چې د ما په مور باندې حج فرض دی او مړه ده نو زه حج کولی شم که نه. نو د فضل ابن عباس ته حضور پاک د تر زوی د عباس زوی د جینۍ ته کتل. انسان د خامخا غیر اختیاري نظر پرېوځي بد نظر نه خو ګوري چې رسول الله مبارک داسې وکتل چې دا فضل خو د جینۍ ته ګوري جینۍ به ورته وکتل نو زر یې لاس شاته که او د هغه تره د دوی مخې بل طرف ته واړه. نو حضرت عباس ورته وایي وی د تره د زوی دا مخ د بل خوا ولې واړو د الله رسوله وی ځوانه او ځوانه مې ولیدله نو یریږم چې هسې نه شیطان پکې منځ کې کار ونه کړي. رأیت شابا و شابة فظننت فرأیت ځوانه او ځوانه فخشیت او یریدم ان یقذف الشیطان فی قلوبهما شیئا هسې نه شیطان د دواړو پړونو کې څه بل څه وروانه شي د ده په زړه کې د هغه جینۍ مینه وروانه چي دی به بیا ځي او هغه سوچونه به ورپسې کوي او د هغه جینۍ په زړه کې د دې هلک مینه وروانه چي دا به مسله به ختمه شي زه به خو دا جینۍ به دې خوا توجه دومره احتیاط. نو دی بابا چې لاندې وکتل نو په جینۍ نظر پرېوته او خوښی شوه بانګ خلاص کنو په کړکۍ کې سر ورتا کړه جینۍ ته نیغ نیغ ګوري ولې نظر ولګېد کنه چې جینۍ ته ګوري هغې ورته خیال شو هغې وله آواز ورکړه باباجي دا څه کورې پردو کورونو ته ګورې شرمېږې نه. باباجي ورته وایي بچی یا خورې یا لورې ډېره مې خوښه شوې په دې بانک کې مې ولیدې نو زړه ته مې پرېوتې نو ځکه تا ته ګورم. او باباجي خدای ته وګوره ته خو مؤذن بانګي یې بانګ خو ډېر لوی عمل دی. حضور پاک خو فرمایي دا زه درته وایم چې 7 کاله یو سړی بانګونه وایي خدای به جنت ورکړي. نو جینۍ ورته وایي ته خو مؤذن بانګي نو پردو ښځو ته ګورې وایي ډېره زیاته مې خوښه شوه تا ته لږ نیغ نیغ ګورم بابا خدای ته وګوره پردو ښځو ته مه ګوره یاره یو کار به ونه کړې ما سره نکاح به ونه کړې ګوره فورا خبره بل خوا لاړه د اول نظر بیا خبرې شروع شوې بیا فورا نکاح به ونه کړې او تی بابا ځان ته مه ګوره ما ته مه ګوره زه خو ستا د نوسۍ نه د کړوسۍ په ځای یم نو ته شرمېږې نه چې دا خبرې کوې
وی دا څه خبره ده چې د ما ستا رضا وي نو پکې د بل چا څه کار چې د دوو کسو رضا وي نو بیا د قاضي پکې څه ضرورت دی زه خوشحاله یم ته خوشحاله نو عمر ته پکې څه وایي هېڅ خبره نشته دی وی ګوره باباجي عمر مې دیم زیات دی زه کشر یم او ته مسلمان او زه په بل دین یم په یهودیت یم وی دا څه خبره نشته زمونږ په دین کې یهودیانو سره خو نکاح جایز دی مسله یې مولا راوویسته یهودي جنۍ سره او یا عیسائی جنۍ سره خو نکاح جایز ده او جنۍ ورته څه وایي او ورته وایي وایي ستا په دین کې خو یهودانې سره نکاح جایزه ده خو زما ضمیر مال اجازت نه راکوي چې زه بغیر د یهودي نه بل چاته په نکاح شم بیا د یهودي نه بل چا سره نکاح نه کوم ستا په دین کې جایز وي که ناجایز وي ستا مړه لرکه دې خوانې ګورې شرمېدلې یا دا بوډا هم چې خدای وشرموي توبه ته وباسه بیا ځوان به پې وبخې بوډا چې خدای وشرموي که نه نو ځوان به پې وبخې ځوان دومره نه پوهېږي چې دا ده د کوم ځای نه چغې وام ټوله دنیا اوري عشق په مخه اخیستی دی نو عشق خو چې سړی په مخه والي بشیرجان ته جوړ شي هلکه بشیرجان ټیک ویم ته که امینه امینه امین ته جوړ شي د امین د کور نه بار وړه نه کېږي امین ښځه ډېره خوښه ده زه ورته یم ښځې ته دوا کوم وي خدای ته وګوره زما ښځې ته د ارام دوا ونه کې ګورې چې خدای ارام وله راولي وي چې تا چاته د ارام دوا کړې ده بس اخرت ته رسېدلې ده وایي که زما ښځې ته د ارام دوا وکړو بس سم ارام به وکړي اخرت ته به لاړه شي مې ستا ډېره خوښه ده هغه ځای نه چغې ورته وي ورته وي خدای ته وګوره باباجي ځان دې شرمولی ده چغې وی موږ هم شرمې ځان هم شرمې زه نیکبخت وی ما سر نکاح وکړه ته چې څومره مهر غواړې در کوم کور غواړې هر څه چې غواړې در کوم خو د خدای خاطر وکړه ما سره واده وکړه ما سره بابا ته خو شرمېږې که نه زه نه کوم بغیر د یهودي نه بل سره واده تا عمر ته وګوره زما عمر ته وګوره ته څه وې ګډې وډې وې چې دا جینۍ تنګه کړه دی بابا نو جینۍ ورته یو شرط کېښود وی ښه ده یو کار وکړه عمر د ما ستا خو ډېر فرق لري خو زه که ستا ډېره خوښه یم کوم د سره واده نکاح د سره هم نن کوم راځه بېګاله دې ښځه یم خو په دې شرط چې یهودي کېږي به که دا شرط قبلی چې یهودي کېږي را میدان ته شي د جینۍ دا خیال و چې دا دې شرط مې ولګو چې ده خو اویا اتیاو کالونه اړېدلی دی دې به چېرته ایمان پرېږدي وایي ښځې دا خو ډېره ګرانه ده ما خو بلا منځونه او روجې او ما خو بانګونه دا نه کېږي وایي چې دا نه کېږي مهرباني وکړه سترګې بل خوا واړوه اخوا ده خیر دی ورته بیا ټینګ شو وی ګوره ما درته یوه خبره کړې ده که یهودي کېږي راځه ګنې د یهودي نه بغیر وی دې نه بغیر بل شرط نشته وی نه وی که یهودي شم بیا را سره نکاح کې وی اوس راځه وی ښه د یهودي شم درغله ګوره د سترګو ګناه ته ګوره وی زه ایمان مې پرېښو یهودي شم درلم خو چې دا خبره وکړه او ښه د خوشحالۍ نه را روان و چې پېغله جینۍ مې په نصیب کېږي نو په هغه منارې په هغه پوړی کې خپه وښوی ده غرض غرض لاندې راغی دا سټې ولګېد مات شو خدای مردار مرګ پې مقرر وکړ مرګ نو که دا یهودي شوې نه وې او د بانګ نه پستې ساه وتې وه نو نیغ به جنت ته یاره واقعي رسول الله مبارک فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لش مدلي اخر کې به دې داسې کار وشي چې د جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي سوچ وکړئ د خدای نه ویرېږئ ګورئ